نو بغیر د الله نه زمونږ حاجت بل څوک پوره کولی شي نه. نو مونږ به څه وایو؟ مونږ به دقه وایو چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ډېره زبردسته دعا ده. ګنې پښتو کې وایه یا الله چې ته کم خیر نازلی پروردګاره ته خو ستا له طرف نه خو هر وخت خیر نازلیږي ربه زه ورته محتاج یم. الله پوه شي چې د دې سړي خو دا عقیده ده او ایمان ده چې خیر زما په لاس کې دی. الله پوه شي چې دا سړی خو ما قدرت والا مني. الله پوه شي چې دا سړی خو محتاج دی او ما ته خوله واضح کړې ده. زما وروڼو په خدای قسم چې په انسان او بیا په مسلمان الله ډېر زیات خفه کېږي. قسم مې راته وخوړ. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك آئے ہائے فی ای صورت ما شاء رکبک. اے بندہ پخپل سخی او پخپل مہربان رب اوبلی غرور کے کبر کے اگر رب چتے پیدا کرے او بیدل خشتخ کل شکل درکا خشتق دو قامت دل درکا او چې کم شکل دا الله خوخو تعالی درکا سلور بولی باندې ونه ګرځولې لکه د ساروي پشان د خر پشان د سپي پشانې پیدا نکړې ښکلی عقل او دماغ یې درکا. نو ته ولې په دې رب دوکه کېږې چې ما نیوی نشي او غلطې خبرې کې ګډې وړې خبرې کې. نن دې پیسو خلک غولولې دي په دې سوشل میډیا ورچه وګورئ نن خدای پسې خلک خبرې کوي. نن دغه رب څوک نه مني چې دا ښکلی شکل یې ورکړی. دغه رب نه مني چې په دا سترګو کې د لیدو طاقت ورکړی. ولې پیسې او د عیش و عشرت لیوني کړي دا خلک. نو دا یو ټکي موسی علیه السلام اوی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. نو ګوره لومبې خدا چې کور میلاو شو مفتو کې میلاو شو پلار میلاو شو د شعیب علیه السلام په شکل کې خویندې میلاو شوې د شعیب علیه السلام د لونو په شکل کې مال دولت ورته میلاو شو کور میلاو شو د فرعون نه خدای بچ کو. علما لیکي 8 سالې ورسره تیر کړل یا بعضې علما وی 10 کاله تیر کړي دي چې کله یې پوره کړل نو اقه لور اقه جینۍ هغه چې کوم ورپسې تلې وه او راوسته اقه یې ورته په نکاح کړه. او موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته پته و هغه ته پته و چې د کې د پیغمبر آثار شته. بچې وایوسه اوس خو دې 10 کاله تیر شو اوس خو به د فرعون نه به یېرې مور ملاقات لکه زی رور دی دی رور یې هارون علیه السلام ستا څنګه خوښه ده؟ وی باباجي که دې خوښې ده. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو سړی ګناه وکړي او دی وی الله ما وبخه الله وی ما وبخه دوباره دا ګناه بیا وکړي وی الله ما وبخه بیا مې وکړه خدای الله بیا وبخه درې باره دا سړی دا ګناه بیا وکړي چې درې باره دا ګناه وکړي یا الله ما خو توبې وویستې خو بیا مې دا ګناه وکړه ربي انی اذنبت ذنبا ما خو بیا دا ګناه وکړه فاغفر لي ګوره رب لفظ استعمالی ما وبخه بیا به نه کوم بیا به نه کوم لومبي ځل مو بیا به نه کوم ویکي په دویم ځل بیا وایي ما وبخه نه به کوم بیا وکړي بار بار وایي نه به کوم بیا وکړي نه به کوم بیا وکړي او بیا چې وایي نه به کوم یا خدای ما خو تا سره څو ځله وعده وکړه چې دا ګناه به نه کوم بیا مې وکړه الله ما وبخه. زما رب څه وایي زما مهربانه رب څه وایي العلم عبدي ان له ربا یغفر الذنوب. زما د بنده دا علم دی زما بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او ګناه بخي. زما دی بنده ته دا پته ده چې د ده یو رب شته او هغه رب ګناه بخي بل څوک نه بخي. غفرت له ولا ابالي. زه بنده چې څه دی خوښی کوه ما بخلی وړو پروا مې نشته. نو په دې به مایوسي نه کې. ډېر خلک وایي ما خو توبه وویسته چې ګناه به نه کوم خو بیا رانه وشي بیا مې توبه وویسته چې ګناه به نه کوم بیا رانه وشي بیا مې توبه وویسته ګناه به نه کوم بیا رانه وشي.
نو بے دا اللہ نا دا توبے قبلون کے او بخون کے ذات بل نشتا او بے دا اللہ نا مہربانا ذات بل نشتا خوشی دا لنوے او دا لفظ دا رب و سر استعمال کی داوے چے اے زما ربا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا دوایا رب اے زما ربا انی ظلمت دا پیغمبر مبارک ویلی زانا دانویم حضور پاک فرمائی لی رب اے زما ربا انی ظلمت نفسی ما پزان زیادے کڑے دے ظلما کثیرا دیر زیادے تا سمرا نعمتون را کڑے دی ما شکریہ ندا دا کڑے دا ظلم تا مال را کڑے دی زکاة میں ندے ور کڑے استحاق میں ندے ور کڑے ما پا کشر رحم ندے کڑے ما دا مشر قدر ندے کڑے ما خپلو کور بیبیانو سرا او لونو زامنو سرا او گاونڈیانو سرم انصاف ندے کڑے ما ظلم کڑے رب انی ظلمت نفسی فضان میں زیادے کڑے ظلما کثیرا لیکن وورا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ بیستان بلسو گناہ نبخی بیستان بلسو گناہ نبخی فاغفر لی مغفرتا من عندکا اللہ خپل طرف نمے بخا خپل طرف نہ چاہتا محتاج نے چا سر صلاح نش نکے چا سر مشورہ نکے مشورے تا محتاج نے زما گمانا تمگو رخپل طرف نہ فیصلہ کا انہو لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک ورحمنی پما رحمکا انکا انت الغفور الرحیم بخون کم دے ورحم کون کم دے اللہ وی زبدیو بخم ولا وبالڑو پرما ملیشتا دے کہ دا بنگ دا ټول گناہون اللہ بخی سو کہ تپوس کولی شی کہ دا والی دے بخم